او چا څه چې ژوند شته او مور او پلار یې شته دی نو د رب نه ویرېږي مور او پلار په ټینشن کې ما اچوئ د مور او پلار سره جنګونه مه کوئ د مور او پلار بېعزتي مه کوئ خو دا ډېر کم اصل انسان به چې دی د ښځې د لاسه مور پرېږدي ابرو دلته یو جنازه وه او همدغې کونډې یو زوی غټ کړی و ورونو راوسته دفن کولې د زوی ته سوال وکړو چې راشه لږ د جنازه باندې ودرېږه پر جنازې ودرېږه ویل نیم تیار وته د مور جنازې له والله کراته که د چا زوی په هسپتال کې پروت وي دا مور ټوله شپه ورونی او ماشوم بچی که ده له ګاډی ورکړی شو که ده څه پیسې وي د ده سره مال و دی په دې شرمېږي چې د مور سره په کور کې خدمت وکړي دی که د کوسړپ په شان ګرځي په ټوله دنیا کې په دې شرم نه ورځي په کرکټو باندې په کلبونو باندې په فیسبوکو باندې خو که د مور جامې وینځي د مور څه پخلی وکړي د مور څه خدمت وکړي حیا پکې نه دا کار ورته بد ښکاري زه پرې بدي به ښکاره شم والله العظیم 8 او 9 بچي به او مور ورته مزدور ښکاري ځان